د نبی علیہ السلام د سیرت پاک متعلق مو بیان شروع کړو. کوم غټ غټ واقعات یې هغه مې د بیان شروع کړو. نهمه هجره کې د رجب میاشت وزبرګ میاشت وته وي. پیغمبر علیہ السلام چې اطلاع رااله چې د روم بادشاہ هرقل په مدینه منوره حمله کوي. هرقل ته چا دا اطلاع رسول و چې نبی علیہ السلام د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، غلط اطلاع و او مسلمانان ټول منتشر دي، امیر نشته، امام نشته، بادشاہ نشته، او مسلمانان قحط والدي علاقه کې غنم جوار هغه زمانه کې چې کومه غلا و غم نشته، نو منتشر دي، مشرم نشته او اوګي دي، قحطم دي. نو دا د حمله مناسب وخت کې ته مسلمانانو حمله کوي نو ټول به فورا تابع شي او به تختی علاقه به قبضه شي. هرقل د سلويختو زرو کسانو لښکر تیار 40,000 او په دې خیال باندې چې د مسلمانانو قوت هغه ته معلوم، مسلمانان خو مکه فتح شو، طائف، حنین او طاس د علاقه فتح کړي دي، خوارج شوي دي، نو په معمولی لښکر کار نه کېږي. د سلويختو زرو کسانو مضبوط لښکر تیار کړ او هر یو فوجي له د یو کال تنخواه پیشکی ورکړه. دا پیشکی د کال تنخواه والے د خپل کور کې کېده او ځای چیزو. د روم نه بعض خلک به تجارت به کو د زیتون دا تیل او زیتون به وروړل مدینه منوره ته. بعض کسان راغلي او غي نبی علیہ السلام له اطلاع ورکړه. حضور پاک ته مخکې نه پته لګېدلې و، اطلاع رسېدلې و، خو دې نو خبر چې هرقل د روم بادشاہ را روان دی. هغه تاجر ولا خبر ورکړه تاجرانو چې سب ډېر لښکر د روم نه د هرقل را روان دی. هغه به د لښکر 15 سیوي رومبه حصه ته به مقدمه الجيش وي، دا به د لښکر نه مخکې روانه و. دویمه حصه ته به ساقه وي، دا به د لښکر نه وروسته روانه و. دریمه به میمنه و، خي طرف ته، او څلورمه میسره، یو ته به قلب و، هغې کې به بادشاه روان محفوظ. نو دې سوداګرو ورته ووایي چې صاحبه مقدمه الجيش کې د لښکر د هرقل کومه غلومبنۍ حصه ده بلقا ته را رسېدلې ده، ډېر لوی لښکر دی. نبی علیہ السلام مبارک فوراً د صحابو میټینګ راوغوښته چې دوی راځي او په مدینه حمله کوي، نو موږ ورته مخې له ولې ونځو. میټینګ یې راوغوښته. بخاري شریف کې حدیث دی چې کله به نبی علیہ السلام چې ته غزالته نو ښکاره به حل نه وي چې دشمن ته پته ونه لګي، توریه به کوله. او دې ځل ښکاره اعلان وکړ چې د روم بادشاه را روان دی، ما ته اطلاع رسېدلې ده، 40 زره لښکر مضبوط. زما اراده داسې ده چې دوی له مخې له ورځو، یا خو به ویریږي او به تختی، یا به مخه کې جنګ وکړو، راځي په مدینه حمله کوي. صحابه ټول تیار شو. موسم سخت د ګرمۍ و، سخته ګرمي وه. نو منافقینو دا پراپیګنډې جوړې کړې، مدینه منوره کې منافقین مو هغې پراپیګنډې جوړې کړې، لا تنفروا فی الحرب، چې دې ګرمۍ کې څه کوئ چې ځئ، او سخته ګرمي ده، دې ګرمۍ کې وتل نه دي پکار، ځان په زور وجل نه دي پکار. که راغلل او حمله وکړه خو دلته به ورسره مقابله وکړو، او که را نغلل خبره خلاصه شوه. نو واقعي سخته ګرمي وه. قرآن شریف کې الله فرمایي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. الله ډېر لوی رحمت نازل کړی دی، ډېر لوی رحمت په پیغمبر، په مهاجرینو او په انصار. هغه مهاجرین او انصار چې په سخته حالاتو کې د ګرمۍ په دا سخت موسم او سیزن کې د خپل ځان او د خپل مال او د بچو پروا نه ساتله او د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه. توبه په عربی کې رجوع ته وایي. دا سړی چې توبه وباسي چې زما توبه ده، دی الله ته رجوع کوي.
تاب الله الله ته چې نسبت وشي نو مراد ته رحمت نازل ول دي توبه قبل اول. توبه قبل اول دی چې الله رحمت راولېږي، دا د خدای یو رحم دی. توبه قبل اول الله عظیم رحمتونه نازل کړل په پیغمبر او په مهاجرین او په انصارو چې په دا سخت وخت کې او سخت حالاتو کې د حضور پاک اتباع وکړه. سخت حالات یو ګرمي ده، منافقین به مزه ګوري سخته ګرمي ده. الله وی قل نار جهنم اشد حرا، د دې ګرمۍ نه د جهنم ګرمي ډیره زیاته ده. کله لږه تکلیف او ګرمۍ باندې د دوزخ د اور د ګرمۍ نه بچ کیږي، شکر وباسه. مهنت نه بغیر خو کار نه کیږي. که یو سړی وي ګرمي د غنم نه کرم سبا خوري، د غنمو په کار کې دی ګرمۍ ته ګوري نه، د سبزی په کار کې دی ګرمۍ ته ګوري نه، ګرمۍ کې هم کوي. او بخور کې دی ګرمۍ ته ګوري نه، ګوډ چاري چې دی کوي پټو کې دی دا سوچ نه کوي چې دا خو ګرمي ده. نه ګرمي ده خو سبا کوم چې دا ونه کم نو مال به غلطه کم ځای نه راځي. دکاندارۍ لا نوکرۍ لا زراعت لا او د دنیا کاروبار له غم خادل او جنازې له مریض دیګلو لا د ګرمۍ او یخنۍ ته نه ګوري، فایده و تخکاری. الله وی دې سيزونو کې ګرمۍ ته نه ګوره، نو نه ګرمۍ ته مه ګوره. دا خو ګرمي ده، د دې ګرمۍ باندې چې د دوزخ د لوی اور د ګرمۍ نه بچ کېږي شکر وباسه. یو ګرمي سخته د سفر ډیر زیات وګدو، ډېر به سفر ورکوټه سفر نو. دریم دا و چې دشمن ډیر سخت دا چې مقابله و د روم سره لکه دې زمانه کې چې امریکای سره مقابله، د روم او د فارس دا دوه، یو روس او امریکا، دغه سه روم او فارس دا دوه قومونه او دا دوه بادشاهي وي. نو روم پکې دغه زمانه کې په غلبه کې مو په ټوله دنیا لکه دې وخت کې امریکا ظاهري په غلبه کې ده، په ظاهري طاقت. تقرنګ روم په دغه زمانه کې د دنیا سپر طاقت و بس، او طاقت مضبوط ته خلوي. او بل سوا بل د مکه مدینه منوره میوه د کجوري په خېشه وي، دا وی ټوله کاته خو مکجوره ته. نو کجوري په خېوي نو منافقینو دا پروپاګاندا چلول چې ګرمیم ده، سفرم ډیر وګد دی، دشمنم ډیر قوي مضبوط دی، او زمون ټول کال دې کجورو تکتلی. نو کوم لاړو نو دا کجوري به ودوړيږي چې مونږ راځو سپمني. نو سبق دا پروپاګاندا چلول شروع کړل. صحابه دې ته نه ګوري، او بل مسلمانانو سره طاقت هم کم دی، کسان ډیر دي شکر دی، اسباب نشتا. دا واحد غزا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولاو پکې چنده وغوښته، اعلان وکوي که څوک پکې مدد کولی شي نو کې جمعات د پاره، مدرسې د پاره، جهاد د پاره، د مسافرو د پاره، د مسکینانو د پاره، یا یو سړی مړ شو څوک یې نشته هغه د کفن د پاره چنده غوښتل دا جایز دی، مسنون دی. دا یو طریقه ده، یوازې جایز نه بلکې د نبی علیہ السلام د دې طریقې نه معلومیږي چې دا سنت دی. دا حرام سوال کې نه راځي. حرام سوال د خپل ځان د مالدارېدو د پاره او د خپل ځان د ملکیت د پاره د بل نه پیسې غوښتل، دا خو ځان نه غواړي، دا خو ته جهاد لغواړي، دا خو ته جمعات لغواړي، مدرسې لغواړي، مسکینانو لغواړي، فقیرانو لغواړي، څوک مړ دی بے کفن دی کفن لغواړي، یا یو سړی غریب دی سبا سې نه کېږي هغه لغواړي، پروا نشته. دا خیر سنت دی. حضور پاک کې ناس ویلانه وکړي چې دې کې مدد وکړي. دا غ جهاد چې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړو یو بل سره پکې مقابله وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی وخت د مالدار، همیشه به د حضرت ابوبکر سره د ما په نیکو کې مقابله راتله. وی ما وی چې نن به د حضرت ابوبکر نه نمبر وړم، لاړم کوړه چې څومره مال او ګون مې نیم کرو مې نبی علیہ السلام ته مې کېخو، نیم مې پریخو بچو ته، نیم مې حضور پاک ته کېخو. ګټ کې کېناستم چې ابوبکر خو براوړي مال شته وسره، خو دومره نه لکه چې د ما سره څومره دی. دغه حضرت ابوبکر صدیق لال هغه مال راوړ کېخو. حضرت ابوبکر صدیق څومره مال راوړو؟ هغه سره لګنوا 4000 درهم یې راوړ، 4000 درهم دې راوړل کېخو. خدا هغه د عمر د نیم مال ډیر. نبی رسول الله خو پوه شو، خيارو وحی کېږي، کشف کېږي، فوراً تاسو کو عمر دلته راشه څومره مال دی راوړی دی. خوشاله وې د الله رسول غټ نیم مې کا راو مې نیم مې الله رسول الله راوړو، او نیم مې خپل بچو ته پرې. قانون د شریعت هم دقت دی. وی ابوبکر تاسو څومره مال راوړو؟ وې د الله رسول کور کې مې چې مندل ټول مې راوړل.
بچو ته دې څه پرېښودل، ماشومانو ته دې څه پرېښودل، کور کې دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښود. خبره خلاصه چې الله شته او رسول شته، رسول الله نو غمونه د څه دي؟ هېڅ فکر نشته. الله د هر چا نه مخکې دی. په توکل کې د حضرت ابوبکر صدیق توکل هغې انداز ته رسېدلی دی چې هغې ته څوک نشي رسېدی. حضرت عمر څه وایي؟ ما وی چې باس نن نه پس به زه د حضرت ابوبکر صدیق سره په نیکو کې مقابله نه کوم. مال د حضرت عمر ډېر دی، اخلاص هم ډېر دی. نیم مال راوړل څه وړه خبره نه ده، دا ډېر لوی اخلاص دی. لیکن د هغې په مقابله کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اخلاص ډېر دی. 4000 درهم یې راوړل، میدان کې وغورځول. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه 200 اوقیې سپین زر راوړل. 200 اوقیې سپین زر چې د هغې نه ډېر شی مال جوړېږي، تقریبا 8000 درهم ته جوړېږي، دا هغه راوړل. او حضرت عثمان رضی الله عنه 300 اوښان راوستل. 300 اوښان. اوښ ډېر قیمتي شی دی، هغه زمانه کې موسم ډېر قیمتي شی دی. 300 اوښان یې راوستل سره د کتو نه، چې کتو ته هم ضرورت نشته، کتې مو سره راوستې. د اوښ د پاسه چې کوم پالان ږدي چې سړی پې کښېني هر څه مکمل برابر، او 1000 اشرفۍ یې راوړې. دینار ډېر قیمتي شی دی. 1000 اشرفۍ یې راوړلې. تقریبا د هغه 1000 اشرفو نه ډېر شی جوړېږي. 12 کې ضرب ورکړه 12000 ته جوړېږي درهم. د کېښودل د نبي علیه السلام په مخ کې وغورځول. حضور پاک به دومره خوشحاله شو چې خولې مبارکې یې دا لفظ وخته، وی نن نه پسې عثمان سک عمل کوي ده ته به ضرر نه رسېږي، الله به حفاظت کوي. چا کجورې راوړئ، چا سره چې څه موندل مال او دولت، تورې چا سره زیاتې وې هغه به یې راوړئ. 2 دي 2 یې راوړئ میدان ته. چا سره زرې دي هغه یې راوړئ. خو مضبوطه چنده وشوه. صحابه کرام نبی علیه السلام اعلان وکړ، وی دی چې کوله به اعلان وکړ چې صحابو ته پته ولګي چې کم خوازو تیاری وته وکړي. مزل زیات دی، ګرمي ده، کجورې پخې دي، او دشمن هم ډېر سخت قوي دی. چنده مو شو، صحابه کرام روان شو. څومره دي صحابه؟ 100,000 کسان دي. دومره چېته د صحابو تعداد یو مقام کې نه دی رسېدلی. او 1000 ورسره آسونه دي، او خان هم ورسره دي، او نور صحابان هم ورسره دي. صحابه ووتل. نبی علیہ السلام چې کله وطنو په مدینه منوره، محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سواری مقرر کامل وی ته به د مدینې منورې میري. او عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه په سترګو نابینا دی، لوند دی. هغه د خپل ځان په ځای په مسجد نبوي کې امام مقرر کړ، د نیم ته امامتي کې. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه د خپل کور د بچو د زنانو د پاره پرېښود چې کله دوی ته ضرورت راځي نو ته به هغه پوره کړې. علي صاحب په ژړا شو، وی د الله رسوله ته ما دې معذورو سره پرېږدې، نور څوک پاتې نشته، صرف منافقین پاتې دي او معذورین پاتې دي، شلیان، لانده، ګوډیان. او هغه معذورین هغه خلک پاتې دي چې سره سامان نشته راتلو. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بعضې خلک داسې پاتې شو چې نبی علیہ السلام لرالل چې صاحب مونږ له توره راکړه، مونږ ځو، نشته توره. مونږ له څاروی راکړه چې مونږ لاړ شو، نشته. تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. وننو غریبانان لاړل چې خدایا مونږ سره اسم نشته، مونږ به دومره صبر پسه کوو. جړل به معذورین پاتې شو، چا سره چې سامان نشته جړل به پاتې شو. علي صاحب وی چې زه خو منافق نه، منافقینو کې پاتې کېږم، معذوره خو هم زه نه یم چې معذورینو کې زه پاتې کېږم، او بې مال هم نه یم، سامان هم را سره شته. د الله رسول ته ما ولې پرېږدئ؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره فکر و چې دا خو زما خو ټولې بیبیانې دي، زنانه دي، د دې تربیت به څوک کوي، خیال به څوک ساتي چې زه ترې لاړ شم. نو حضور پاک مبارک ورته فرمایل، وی ته په دې نه خوشحاله انت مني بمنزله هارون من موسی الا انه لا نبي بعدي. وی ته داسې یې لکه د هارون علیه السلام چې د موسی علیه السلام په مرتبه دی. څه مطلب؟ موسی علیه السلام چې کوه تور ته ته نو د ځان نه پسې هارون علیه السلام پرېښود. کوه تور ته چې ته نو هارون علیه السلام یې پرېښود د قوم دپاره چې ته د قوم خیال ساته، نو زه تا پرېږدم که نه. صرف دومره ده چې هارون علیه السلام پیغمبر دی او ته پیغمبر نه، ما نه پس پیغمبر نشته. بعضې خلک چې دا معلوموي، وی دې نه معلومېږي چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفه دی، نو د خلافت حق دلته د علي صاحب دی، د بل چا نه دی. داسې نه ده.
د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه پس خلیفہ نو، هغه د موسی علیه السلام د وفات نه مخکې وفات شوی دی. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی دی، په دې خاص سفر کې خلیفہ و. دغه رنګه په دې خاص سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی صاحب د خپل اهل عیال خلیفہ کو مطلق نه، ځکه د جماعت امام که مکمل خلیفہ وي نو بیا امامتی به هم ته سپارلې وه، امامتی عبدالله ابن ام مکتوم ته سپارلې ده. او د مدینه امیر گورنر یې د خپل ځان په ځای مقرر کړی دی محمد ابن مسلمه. بهر کې دام ډېر لوی منقبت دی حضرت علی رضی الله عنه دپاره، لوی منقبت دی چې تاسو سره زما ډېره مینه ده. د زمانه پس به د دې نګهباني کوي لکه هارون علیه السلام چې کوه طور د تلو نه پس د موسی علیه السلام نګهباني کوله، او د خپلو اهلو عیال ته پرېښود، بچو ته او د خپلو نسو ته او څه ورته ویلې کېږي د بیبیانو ته. دا هر سړی داسې نشي پاتې کېدی چې پوره اعتمادي پې داسې کېږي. حضور پاک لاړ، صحابه هم لاړل، لښکر ووت. حضرت ابوذر رضی الله عنه وایي یو اوښه ورا سره ډېره ټپه وه. وایي چې خبر شوم ګیا مې ورته شروع کړه چې دا به سربه شي او په دې به زه ځم د دې هرقل خلاف دې جنګ له به ځم، جهاد له به ځم. وایي خوند دې ونه کړه، اوښه تکړه نه شوه. وی دې کې ما وی چې دا خیر دی، زما دا اوښه داسې ده چې دې باندې ګیا خورم نو که نبی علیه السلام رانه ومځي ځان به ورپسې وررسوم. وی حضور پاک لاړ، صحابه هم لاړل. وی زما اوښه د کار نه شوه، تکړه نه شوه. بس وی خپله کونټۍ مې راواغېسته او څادر مې واغېسته او پیاده ور روان شو. څومره لوی سفر، تبوکه پورې سوونه کیلومتر مزل دی، پیاده روان شو. او پیاده په داسې تیزۍ لاړم چې صحابه خو په څارو سواره دي، څه به کوم. نبي علیه السلام پسې ځان ور ورسو لار کې، حضور پاک ته مخامخ شو. ابوذر وی صاحب ځان مې در پسې راورسو. وی ښه ابوذر ته به یوازې ژوند تېرې، یک تنها به ستا زندګي به ژوند به دي وي او یوازې به مرې، یک تنها به مرې، څوک به در سره نه. او قیامت پر ورځ به یک تنها د قبر نه پاسې او جنت ته به هم یوازې داخلېږي. خو هغسې وشوه. حضرت ابوذر رضی الله عنه الله یو جذبه ورکړې وه د نبي علیه السلام چې دا څومره احادیث دي چې د دنیا نه د بې رغبتۍ دي، زهد بس په هغې عمل و چې چا به کور جوړو دې به ورغې ټس به یې وله ورکړو. بې ځان له آخرت به دې نه ګټې چې کور جوړو. که چا به ښکلې جامه واچوله د به په کونټۍ ټس ورکړو. دا جامې خو سبا درنه پاتې کېږي، مرې ته داسې کې. که چا به ښکلې تجارت شروع کړو، دنیا دې غوره کړه. حضرت معاویه صاحب عثمان رضی الله عنه ته ګیله وکړه، وی دا سړی خوار چا سره جګړې کوي، خدای لپاره دا مانه بوزه. هغه مدینې ته راوغوښتو. مدینه کې به مال چا سره جګړې کولې، که چا به مال ګټه تجارت به کو، به خلک دنیا دې خوښه د آخرت دې نه دې خوښ. عثمان رضی الله عنه ته وی تربزه وته یو ځای د مدینې نه بار وی ته مهرباني وکړه ته وځه. هر چا سره د جګړې شروع دي، ال تربزه ته لاړ. چې ربزه ته لاړ، یو بیبي دا یو دی ټوله زندگی پر ربزه کې تیر کړل. چې کله بیمار شو کنه او ناجوړه دی نو ښځه ورته ویل اوس په څه کوم، څه چل در سره وکړم. مدینې ته ځو نه، حضرت عثمان امیر المؤمنین دلته رابار کړی و. وی قسم دی که یو حبشي سړی را باندې مشر کي، دا خو لا د حضور پاک خلیفه دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی او لوی جلیل القدر صحابي دی. که یو حبشي را باندې مقرر کي، داسې حبشي چې بد شکلی هم به تابعداري کوم، هم دلته به وی څه به کوم تا سره، ته خو بیمار یې مرې، کفن سره به دې څه کوم، دفن سره به دې څه کوم، جنازې سره به دې څه کوم، دلته خو هېڅوک نشته. وی داسې کار دی چې کله زه مړ شم دې لارې ته وځه، یو قافله به را روانه، اواز به وله ورکې چې د پیغمبر علیه السلام یو ډېر غریب مسافر ملګری ابوذر مړ شوی دی، مهرباني وکړئ راشئ د هغه کفن دفن وکړئ. الله به زما انتظام وکړي. ما ته حضور پاک پیشنګویي کړې ده او د تبوک په غزا په سفر کې راته فرمایلی دي چې ابوذر ژوند به دې یوازې، مرګ به دې یوازې، یک تنها، قبر نه به یوازې پاسې، جنت ته به یوازې ځې. دې کې وفات شو. چې وفات شو دا بیبي یې راله لار کې ودرېده، څوک نشته. دې کې یو قافله راله، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قافله کې را روان دی. ای خلکه خدای مو به خیلان وورئ. زنانه د خلک ورته متوجه شو. وی د پیغمبر علیه السلام یو ډېر زوړ ملګری، دا من السابقین الاولین دی، من المهاجرین السابقین، هغه مهاجر چې ټولو نه مخکې مسلمان، یو ډېر زوړ ملګری، یو ډېر بېکسه مسافر ملګری، غریب بېاواز یو کس دلته وفات شوی دی. د هغه کفن ته او دفن ته او جنازې ته ضرورت دی. که څوک مهرباني وکړي دا را سره سمبال کړي.
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی څوک دی؟ وی ابو ذر دی. وی جړل. الله اکبر. ابو ذر وفات شو. ابو ذر کم شخصیت و، کم د حضور پاک کم صحابي دی په مکه مکرمه کې هغه زمانه کې ایمان راوړی دی چې د شمیر یو شل 25 کسان مسلمانان او ایمان نه پسې په مکه کې د ابو جهل او د عتبه او شیبه په مخ کې د اعلان د شهادت کلمې شهادت کړی. یو جهاد د نبی علیہ السلام نه دی پرې. نبی علیہ السلام به ابو ذر ته کې د عیسی علیہ السلام زهد دی. عیسی علیہ السلام سره رسول یو به سره ګمند و، یو سره لوټه و، یو ګمند یو سره لوټه ده. یو ځلې ګمند سره ساتل چې د فګیره ګمندو، یو ځلې چاته قتل هغه چې د سکنو الله سبحانه ګیره سموله، نو ګمند یې خو غرزوله. وی د ګمند دا کار خو په دې ګوتم کې. نو یو ځل یو سړی تاو قتل، نو په لپه د لختینو برا واغې جسکله، نو لوټه مو غرزوله. وی دا کار پرې دوړ لاسونو کېږي. یو مسواک به وسره بس نو رس په سره نو ګرځي د حضرت عیسی علیه السلام مسیح. نو ته خدا زما د امت عیسی هغه څه زهد دی دکې. عبد الله بن مسعود جړل قافلې ته ورشه نن تاسو شخصیت وفات ته په مخدز مکه د دې وخت کې بهترین شخصیت بل نشته. دو اعلی قیمتي صادره وسره وي ای ولا کفن کو خبر ولو کنيستو جنازه په وکړه بي ځان سره مدینه منوره ته روانه کړ. په دغه غزوه کې جهاد کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه یک تنها پیاده لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ځان رسول. صحابه روان دي په لار زی. لوی لښکر دي د مسلمانانو هم او د کافرونو لوی لښکر دي. په لار زینو هلته کې د سمودیانو په کلي تیر شو. قوم سمود چې هلاک شوي. لقد كذب اصحاب الحجر المرسلين د صالح علیه السلام قوم الله هلاک کړي. دا وی کندرات ولته کې دا وی آبادیال ورانه پرته وي. نو صحابه خو په تیزه روان دي او په لار کې نه یغه علاقه کې خو کیانو بم وي. نو بای صحابه د در مشکونه ډکړل. بای صحابه باغی باندې اورو واغل. نبی علیہ السلام چې ورور رسول صحابه ته وی ودا خو د سمودیانو هغه کندرات دي. یو د الله رسول وی با سپام کوي غوري د دې کی سار نشه سرونه خطه کې ځان جړغونه کې په تیزه را دی علاقې نه وځي. او چې دا کم اولم په دې اوبو هغه غلي دي هغه اوړه وګورځوي یعنی سارو ته واچوي. او چې کم اوبو کې مت مشکونه ډکړي دي هغه واپس وکړي. په دې علاقه د اوسم د الله د عذاب آثار دي. هغه جراثیم او هغه د الله تعالی د قهر او د غضب هغه هواګانې دلته اوسم چلیږي. زه به مثال درکم. مکه مکرمه ته سړی لاړ شي الته رحمتونه ورېږي. جمعات کې سړی کې الته رحمتونه ورېږي. کم قوم چې خدای عذاب ورکي هغه قوم باندې هغه عذاب هغه اثر او د الله قهر او غضب او هغه خطرناک بیماری او رنځونه او مقصي ورېږي. د زمزم د اوبو متعلق نبی رسول الله ترغیب ورکړي چې دا اوس کې د کی شفا د برکت دی. ولې کله پیغمبر د معجزې او د بیت الله د خوب بدی لیکن دا وبو د عذاب د دیو بدی د اعلان وکړي چې ګورې دا وبو باندې اولاغه غلي دي یاد اتوي کې او یاد اور سار وته واچي مشکونه مثالي دیو جن مسله د دین رونو داله چې کوم د عذاب زین دي او کوم د روان ویجار قومونه دي کندرات د دې سیل لتل اول تکي ساریدل دا په شریعت کې ممنوع دي منه نه بځي بالکل بنه. دا قرآن شریف کې راځي قل سیحوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. چې تاسو وګورئ د دې الګ شوی قومونو دا دا مطلب نه چې تماشې لور دي. دا چې تاسو خو خامخا زه په دې لارو کې نو دا کندرات باندې یو نظر واچوي د لری زین وګورئ چې دا قومونه خدای هلاک کړی دي برته والے د خدای د قدرت مقابله څوک نشي کولای. نبی علیہ السلام دینه منع کړی ده د دې کندرات او سیل خلک دي اکثر او خلک سیاحت دي او ګرځي پکې دا د عذاب زین دي. ممکن دا داسې اثرات التقسم موجود وي د خدای د قهر او غضب چې ته التور شي هغه اثرات هغه خطرناک جراثیم خطرناک بیماری تا وجود ته منتقل نشي تا وینې ته منتقل نشي سبب نه جوړ شي. ممکن دا هغه وینې نه سبب چې پیدا شي په بچو کې ورې خطرناک بیماری چلیږي. نو چې کم قوم کم ځای هلاک شوی الته وسیدل دا غزو بس کل الته د سیل او سیاحت لپاره تل
او د هغې تماشې کول دا په شریعت کې ممنوع دي، منع دي. نبی علیہ السلام چې تیر شو په هغه ځای صحابو ګیله وکړه، وایي د الله رسوله اوبه نشته، موږ خو هغه اوبه توی کړې، اوبه نشته. وایي لږې غوندې اوبه پیدا کړې. یو صحابي په کنډول کې داسې لږې غوندې اوبه راوړې، وایي صاحب دقه اوبه دي، نورې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې مبارکې پکې کېښودې او د نبی علیہ السلام د دې ګوتو مبارکو د خوا د دې ګروتونو د خوا نه اوبه داسې راخوټ کېدلې لکه د چینو نه چې اوبه راوځي. دغه صحابه چې 10,000 کسانو 30,000 خوله لري، زر ورسره څاروي دي، دا ټول پې سیراب شو، مشکونه هم ته ډک کړل. دا یو معجزه ښکاره شوه. یو ځای کې نبي علیہ السلام دمه کوله، اوښه مبارکه روکه شوه. چې اوښه روکه شوه نو کافرانو پراپګنډې وکړې، وایي دا څنګه پیغمبر دی، د اسمان د حالاتو نه خبرېږي او د اوښې نه دی خبر، بله اوښه ورته نه ده معلومه، خلک ورپسې ګرځي. حضور پاک ته چې اطلاع ورسوله، وایي صاحب دا کافران خدا پراپګنډې کوي. نبی علیہ السلام پاسېد، وایي ټیک وایي ما ته هېڅ علم نشته، زه هېڅ نه نیم خبر، مګر که ما ته الله اطلاع راکړي، کشف راته وکړي، زړه ته واچوي، یا د وحی په ذریعې ما اطلاع راکړي، نو په دې زما علم راځي، نور زما علم نشته. البته الله راله اوس علم راکړه، زما اوښه په پلان کې دره کې د هغې پړې په یو ونه کې انښتې دی او اوښه هغې سره بنده ده، د اطلاع خدای راکړه، ورشئ په هغه دره کې هغه ونو کې وګورئ زما اوښه به ولاړه. چې صحابه ورغلل همغسې د اوښې هغه پړې په یو دغه کې انښتې ونه کې زور یې کو، خو را خلاصولی نه شو، اوښه یې راوسته. ګرمي ډېره زیاته وه، انتهایي، دوړه د ګرد و غبار دی. واقعي کې دوړه ګرد و غبار زیات شي، بیا ټوخی او زکام هم لګي، تبه هم راځي. صحابو شکایت وکړ، صاحب ډېره زیاته ګرمي ده او ډېر زیات تاو دی او ډېره لویه دوړه ده. نبي علیہ السلام الله ته سوال وکړو، یا الله باران را باندې وکړه، زما په دې ملګرو باران وکړه، خو دومره نه چې زما ملګرو ته په لار تلل دشواري او ګراني، اسان غوندې باران وکړه. الله د شپې نه باران وکړه، داسې نرۍ شبنم غوندې باران وشو چې دوړه هم ختمه کړه، لکه زمونږ د باران چې دا ورځ نیمه کمه شو، دوړه هم ختمه کړه، ګرد و غبار هم ختم شو او د صحابو ته تلل هم اسان شو. بهر کیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه تکلیف کې ورسېد تبوک ته. چې تبوک ته ورسېد، هرقل خبر شو چې زه خو ما خو ته خو چا دروغ ویلو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی، خو هغه د ما په صدق ته راغی، او ما ته خو چا دروغ ویلو چې قحط دی او قوم منتشر دی، او ټول قوم سره ما پسې راغی. خو چې هرقل خبر شو نو تښتېد، سره د خپل لښکر نه واپس روم ته وتښتېد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خدای ډېره لویه بهادري ورکړې وه. په تبوک کې 6 شپې ورته تېرې کړې، 6 ورځې پته تېرې کړې، 6 ورځې ډېر شی دی، لږ نه دی. دې دپاره یې 6 شپې تېرې کړې چې هرقل بیا راځي، لیکن دې رانغی وتښتېد. او ګیر چاپېره چې څومره علاقې وې، نبي علیہ السلام هلته وفدونه ولېږل، د 10 کسو 20 کسو، یو قوم ته بل قوم ته بل قوم ته بل قوم ته. خدای د هغې په برکت باندې ګیر چاپېره چې څومره قبیلې وې او باندې د جومات اجازت راکوي، جومات جوړو. وایي دا مسجد قبا چې شته نه وي، بعضې وخت کې باران وي، چقړې وي، خټې وي، هغې ته مونږ نه شو تللی، نو مونږ له اجازت راکړه چې یو جومات جوړ کړو. نبي علیہ السلام ته یې جوړ کړ، چې جومات یې جوړ کړ، رالل حضور پاک ته یې وایي صاحب پکې د برکت لپاره راته مونځ وکړه. د منافقینو دا مقصد و چې د جومات په بانه به مونږ ځان لپاره یو ځای جوړ کړو او په هغې کې به د مسلمانانو خلاف میټینګونه کوو او د مسلمان خلاف به زمونږ یو اډی. نو راغلل نبی علیہ السلام پسې، وایي صاحب جومات هم جوړ کړ، اوس ته راشي او 2 رکعته مونځ پکې د برکت لپاره وکړه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل، وایي نو که د خدای خوښه وه، دا لفظ یې پکې استعمال کړه، که د خدای خوښه وه نو بیا به پکې ورته مونځ وکړو. د هغې خو دا خیال و چې دا جومات د خدای د رضا دپاره جوړوي، چې خوشحاله والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. چې کوم جومات یې جوړ کړی دی که نه، هغه ګورې د مسلمان د مانځه او د عبادت جومات نه دی، د مسلمان د ضرر رسولو یو ځای جوړ کړی دی، نوم د جومات یې ولی ایښودی دی. دا منافقان دي. بس نبی علیہ السلام فورا یو ډله ولېږله، وایي شابه چې زه مدینې ته درځم چې تاسو د جومات روان کړي. د خدای د رضا دپاره جومات نه دی جوړ کړی. جومات اوس هم چې یو سړی جوړوي نو نیت به صرف او صرف دی چې زه پکې الله رضا کړم، زه پکې د رب العالمین عبادت وکړم. او د جومات ځمکه وقف وي د چا وي نه. زمونږ پښتنو کې دا یو عادت دی، دا زما جومات دی او دا د هغه جومات دی،
او که چا سره روانه شي زما جومات ته مه راځه بل جومات ته ځه. دا په شریعت کې سخت جرم دی، ګناه ده. دا خو ستا جومات نه دی، که ځمکه ستا ده او تا وقف کړه دا د خدای شوه، دا د چا ده نه. د جومات نه منع کول په شریعت کې ګناه ده. عبادت ته یو سړی په جومات کې نه پرېښودل سخت جرم دی. او په دې نیت جومات جوړول چې هغه د هغې قوم دی، موږ د خپل قوم جوړو، دا هم جرم دی. په دې نیت جوړول شي چې هغه جومات را نه لرې دی، رسېدی ورته نه شو. موږ به خپل کو جوړ کړو دلته، نو خیر دا بیا بهتره خبره ده. او په دې نیت چې نه د پلانکي قوم دی، زه د پلانکي قوم جوړوم. او جومات چې جوړی د الله د رضا دپاره به جوړی، د هغې د مسلمان د ضرر په نیت جوړ کړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رسېدو نه مخکې ورپسې ډله ولېږله د جومات روان کړي چې مدینې منورې ته حضور پاک را رسېږي. آیبون تایبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده وهزم الاحزاب وحده الله او ونصر عبده هزم الاحزاب وحده نصر عبده. دا به واپس شمو خدای ته توبه وباسو، الله حمد وایو، الله عبادت کو او الله دې ټول لختر له خپل شکست ورکو. ما سره مدد وکړه، زړه الله بنده ما سره مدد کړی. او چې وحد غری ولید هذا وحد جبل يحبنا ونحبه. دا وحد یو غر دی، موږ دې سره مینه کوو، دا موږ سره مینه کوي. او مکه چې حضور پاک مدینه ته هجرت کړو او د قبا نه ته خلق وتاغه د خوشاله نه نظمونه به اقسم شومان دي او تنبلون وسره دي. او يطلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حضور پاک چې څنګه مدینه منورې ته راورسید، لومبي عادت پیدا بخاری شریف کې حدیث ته چې د جمعات کې بکې ناشته جمعات تراغه کې اوس د دې جنگ یو څو کسان پاتې شوي د دې سفر. بعضې خو منافقان پاتې شو، بعضې پکې داسې کسانو چې هغه سامان یې نه مونته نبي علیه السلام ورته مزه، بعضې معذوره. یو درې کسان سوچه مسلمانان ته پاتې شوي، درې کسه سوچه. یو دې په اسر عذر اغیتنو، یو کعب ابن مالک رضی الله عنه، یو هلال ابن امیہ رضی الله عنه، او یو مراره ابن الربیع رضی الله تعالی عنه. دا درې کسان پاتې. حضرت کعب ابن مالک په خپل واقعه وایي، وایي زه دومره مالدار بل وخت کې نوم لکه دغه وخت کې څونه مالدار وم، او ما سره 2 څاروي تیار د جهاد دپاره ما ساتلي. او چې نبی علیه السلام اعلان وکړ چې تبوک له به ځې، وایي ډېر خوشحاله شوم. وایي ما وایي چې که خیر انشاءالله دومره وخت کې ما سره دې نه مخکې دونه مالم نو اوس مالم ډېر دی او ما سره 2 څاروي هم دي جهاد له به ځم. وایي چې ناراسته پاتې کړم. ناراستي دا وه چې ما وایي چې ځکه خیري سبا له به سامان برابر کړم، بیا به مې بل ورځ به برابر کړم، بیا مې بل ورځ به برابر کړم. وایي دې کې حضور پاک روان شو. وایي چې د مدینې نه څنګه روان شو، وایي ما وایي چې ما سره خو سامان تیار دی، خو صرف اخبار کول غواړي او سامان غوټه راغېستل غواړي. او زه بس نبی علیه السلام که روان شو په لار کې به را لاندې کړم، سبا به ورپسې روان شو. وایي چې سبا له بیا مې اراده وکړه، بیا را باندې ناراستي غالبه شوه. وایي ما وایي چې زه یاره بل ورځ به روان شم. بل ورځ بیا ناراسته شوم، ما وایي چې یاره بس اوس اخرا سره تیار دی او 2 دي او سامان هم دا برابر دی. او نبی علیه السلام پسې به چې هلته کېنه خپل ځای کېنه هلته کېنه دې خیر دی لږ بیمار دی، خدای پاک ولې روغ صحت ورکړي. زمونږ د جمعې مستقل ملګری دی، پرون ما سره والد صاحب راوستی و، لږ یو پوټی بیمار دی، دعا مې ورته وکړه چې خدای ولې روغ صحت ورکړي. مېرې ملګری بهر کیف نبی علیہ السلام مبارک ووت 2 ورځې تېرې شوې. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما وی چې ځان به پسې ورورسو، وی په دې ناراسته کې پاتې شو. بیا چې کله مې سامان برابر کو، اوخه مې برابر کړه او اندازه مې واغشتل، بیا نشم ورسېدی. نبی علیہ السلام رسېدل. دا بل مرګري چې دی دا رشتہ داران او زه په دې پاتې شم چې چاته زما ټول رشتہ داران نو جمع شوي. دې وخت کې زما ټول خپلوان راغلي، مې ډېر جهادونه مې کړي او کله یو کې پاتې شم څه چل کېږي. ابل وی چې زما باغ پخ شوی، نو ما وی که زه وتم خدا باغ مې جوړېږي. دا درې سوچه مسلمانان پاتې شو. حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي، بخاری شریف کې حدیث دی، وی چې کله نبی علیہ السلام جدا شو بیا وته چا ویلي دي، وی حضور پاک چانه تاسو کو دا کعب ابن مالک نه، دا کعب ابن مالک نشتا.
نږدې ملګري د چانه نه خطا کیږي. چا ورته وی چې صاحب اوس مالدار شو کنه اوس څه کوي چې جهادونه کوي. بل صحابي وی نه د الله رسوله بدګماني پینه کو خو سوجه به پیخي. وی نبی علیہ السلام هیڅ مونږ نه. اوس چې پیغمبر علیہ السلام را واپس راځي وی زه خبر شوم. وی ما وی چې بانه بکوم سبانه به کوم د پیغمبر علیہ السلام نو په ځان بچ کوم. اولکه مدار اتل چې داسې ویم او چې دا قوم کم خلق واغی سره مې مشورې وکړي چې نبی علیہ السلام ته بسویم نو هغه راته و چې مړه بس بانه ما نه وکړو. ولکه مدار اتل چې سبانه کوم وې دې کې حضور پاک مبارک جمعه کې کېناس وې چې کوم منافقین واغی براتل او دروغ باندې به کولی چا به سب خېټه مې دردو. نبی علیہ السلام خو په پیو وې خزه چا به وې سبا خزه مې نه جوړاوه چا به سترګي خو سبانه بس هغه منافقین کوله. نبی علیہ السلام ته پته و چې دا منافقین دي نو بس هغه ته به خزه بس تاسو باطن خدای ته سپارل. وی چې ځکه ور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک تا نو ودا سمات مسکی شو خدا غصه مسکی راته وکړه غصه بما چې سلام واچو راته وکتل خدا سي غصه او مسکی شو بدل ترش کېناست ویرانځ دې شو ورنځ شو بما ته کعب تاسو سره سروینو دتلو مې چې ود الله رسول مال د سرانو چې ته به موږ سره تلې مې چې د الله رسول وو ولې نه تلې بما ته چې د الله رسول مال خدای داسې خله را کړی ده داسې خله چې کزستانه بغیر بل بادشاہ ته مخامخ ناش وکنه اوس په نوته داسې باندې کړی و چې داغه د حسین و میزان استو ابا مې مطمئن کړی او تا ته که دروغ ووایم نو الله به دې ما په دروغ خبر کی نو تا خو بظاهر کې خوشاله کم خو خدای به خپه کم نو دروغ نه ویم رښتیا درته ویم خمالدارو خو ساروی را سره نیت مې مو خدا ناراسته دا وجه نه پاتې شوی وی ښا ما وی او وی زه ستا معامله مې خدای ته سپارلې ده. وی روان شو وی چې بار راوتم اعلان وکړ نبی علیہ السلام چې د سره به خبرې نه کوي نه به سلام اچوي نه به جواب لې. وی ما دا چان تاسو کو چې ما دا معامله بل چا سلام پیخه ده که یوازې ما سره پیخه ده بنا دو نور دی یو هلال دی یو مراره دی رضی الله عنه. وی چې ما سوچ کوم چې زه دوه مرګري خو مشته واغه دوه هغه دي چې بدریان دي بدر کې شریک دي او کعب په خپل په بیعت عقبه کې شریکو حضور پاک له مدینه د هجرت نمخ کې د بیعت کړي او دعوت ورکړو د مدینه د هجرت هغه مسلمان خبرې باندې شو چې سره خبرې نه کوله وی چې خبرې نه کولې وی زه خو یا غنور دوه کسان بوډاګانو کور بناستو جلل به او وی زه خو نوجوانم کور نه چوم ټنګېلې زه براتلم وی چې راتلم با خلکو سره مې خبرې کولې چا به جواب نه وی دا ما راترځ به ابو قتاده یو ځل داغه باغ ته ور وی چې ورتاو شم باغ باندې ور داخل شم بما السلام علیکم وی جواب را نه کړ بما چې تا ته ویم کنه وی خیرانه مخواړو بل څکله ترځ به برګر مې بما ته چې ابو قتاده تا ته سلام اچوم ته ما جواب ولې نه راکې وی غږ نه کوي بما وته وی چې تا ته زه مسلمان نه ښکار وی هغه راته چې مونږ ته څه پته لګي وی چې دا وی دې لمه درځو چې یا خدایا زما په ایمان کې د خلکو شک شو هیڅ څوک جواب نه راکې وی نبی علیہ السلام له ورالم جمعات کې بناستو نو وی زه به سره خوا کې ودرېدم چې مونږ کوم ګورم چې حضور پاک ماته ګوري که ماته نه ګوري وی چې سلام به مې واچو وته مې قتل چې جواب زما اخلي کنه راکې کنه راکې شونډې زما د سلام په جواب لقې کنه لقې وی خوا کې به ولاړم نو چې ما به مونږ کو قبله ته مې مخ کړې وی حضور پاک برات داسې نه ښکته امت خو اولادو د حضور پاک صحابه خدا سي دي لکه بچي جلاګانی ولا کړی ویني غیر به راته قتل او چې ما بستر کې داسې ورواړولې ویدر به رانه مخبل طرف ته واړو ویدې کې ورځې تیریږي نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا درې واړه چې دي طریقه دې نه نږدې کېږي وی چې دا اعلان شو نو ما خزا ورولېږل نبی علیہ السلام لا چې ورشه تاسو ته وکړه طلاق ورکم او چې طلاق ورکړه چې خبره خلاصه کړم وی چې نه طلاق ولا مور کا خو چې نږدې نشي هغه هلال او مراره ابن الربيع خزي ورولېږل چې د الله رسول موږ سره سوکو لار کرته لاړ شو
وینا پلار کاره خو ته مزه خو چې در نږدې نشي. هغه ورته وی چې په کوم ورځ هغه ستانه تللی دي نو په کور کې په مصلی په جړه پراته دي، دا غوي توجه دی خو نشته، یو شان خدای ته جاړي. او از ماته می خځه وی چې زب ورشم کسته اجازه تی زبم تعالی د خدمت اجازه تو غواړم. به موته پلار کړه شابه زه په خپل ځان خدمت کول شم. روزي تیری بازار د مدینه کې روانو، وی د شام یو سوداګر راغی، وی आवाज یو کچې کعب شتا، وی چا وته چا غاډي، وی زه وتاو خپلم، وی هغه مال یو خط راکړ، وی چې خط مې وکړو د غسان بادشاہ عیسائی ما ته خط لیکلی، او خط کې څه لیکلی دي چې زه خبرم چې تاسو آقا مشر پتا ظلم شروع کړی دی. اذن بالله. او ته ډېر نیک سړی او خسړی او ډېر خيار او ډېر دا لوی قوم خاوند دی، تا دې خدای ذلیل نه کی، راځه موږ له راځي عیسائی شمو بدل قدر وکړو. و چې خط مې وکړ نو بلوا شم، اور را باندې بل شو، تنور کې مې وغورځاو، چې خدای زمانه د کافرو تمه پیدا شوه، زمې ایمان دونه کمزوري شو. 50 ورځې په دې حال په مونږ تیر شوه. څو ورځې؟ 50. تمارونو دا یو مثال بدل کوم. یو سره در چې خلک پاکي نو څه چلو سره کوي، اور کې واچي، نو هغه ګلټ او هغه ګنده سيزونه ته اوسوځي او سره باقی پاتې شي. او ګلټ نه پاکيږي، ګلټ کې د اور تواچل سوځيږي. د منافقانو مثال د ګلټو، هغه ورته نه چي او ته پته چې منافقان دي. او حضرت دا درې کسان د دې مثال د سرو زرو جهاد لنوتله النبي عليه السلام وی سیب اولانل نو لګوندې معمولی غوندې داسې خيري ونخته ده معمولی غوندې، نو اور کې چې د اخیری ته وسولې چې پاک پاتې شي. 50 ورځې په دې کې تیر شي. وی زبره په کوټه د پاسه ناشته ټول شپه د خدای تلاوت کوم، خدای ته جاړم په دې سوچ کې چې یا الله ته خو ډیر غنی بادشاہ، څه پته لګي چې د ما توبه به قبول کېو کنه. او په دې سوچ کې ما چې اسنه دی وخت کې نبی عليه السلام وفات شو، نو بیا خو به تر مرګ پورې ما سره څو خبرې ونه کی. او په دې سوچ کې کله دې وخت کې مړ شوم نو چې حضور پاک به جنازه نه باندې کې کبهونه کی. وې د کوټې په سره ما وې دې کې قرآن شریف کې الله تعالی د شپې د دوی د توبه آیاتونه نازل کړل. لقد تاب الله على الذين رسل راضي وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت حتى اذا ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت. هغه درې کسان داغي توبه من قبول کړه، نو وی خلق را منډ کړي، مال مبارکه راکړي. یا هغه خلق دي چې پیغمبر علیه السلام وی خبره مکوي خبره باندې یو مبارکه راکړي. او یو کس غرته او خطه جبل سلعه تم اخوا چې غزوه خندق شوه دي، او د هغه ځنه आवाज وکړي اے کعبه مبارک دشه. وی یو کس په اسرا منډه والوي، بل کس را له د هغه ځنه आवाज راکاو، وی هغه आवाज د اسنه ذره ورسېده مبارک دشه. ال شابه نبی علیہ السلام د انتظار کې توبه دې قبول ده. ویرالم جمعه ته فیضا اوس بدله جمعه تر عالم یوم را پاسي مبارک دشه، بل امر پاسي مبارک دشه، یوم را تر غاړو یوم مصافحه کوي. او حضور پاک مبارک ناشته وي مسکی دي. ایمات ایرانی دې شکعبه کعبه په جون کې به پتا د دینه بهترین روزنی راغلی چې دا اوس د باندې کمر وزراله. ولی قرآن شریف کې الله پتا د خپل رحمت د نازل دوی اعلان وکړ، تاسو به قبول کړئ. نو زمارونو د نبی علیہ السلام د سیرت په باب کې خدای د یو جهاد واقع شو، لیکن ور سره د صحابه د دین لپاره د خدمت اندازه به تاسو لګولو چې صحابه د دین په لار کې څومره مهنت او مشقت کړي. دا به تاسو معلومه کړئ. پرېږه د خیر دی، پرېږه دا انسان بیمار دی، انسان پرېږه. او بیا دا چې کوم انسان غلطي وشي د صحابه ایمان هم تاسو معلوم کو. کله دې زمانه خلک به خپل کار به کوي، ایمان مسلمانی په خپل کار کې مونږ په ډېر لږ وبو کې ډوبېږو. مونږ خلکو نه خو معمولی غوندې پټې غوندې جمعات کې امام سره لږ غوندې خفګان راشي، بیا مونږ ورپسې نه کوو، بیا ورپسې دنیا خبرې کوو. بیا به وي چې ښه زما دا حال دی، مسلمانی مور پسې پرېږدي. د دوی د صحابه
هغه سخت او دغه خلک چې دا څومره تکلیفات یې برداشت کړي دي د دین دپاره هم د دغه خلکو برکت الله د دین موږ ته را رسولی دی که موږ به لږ سوچ وکړو چې هغې خلکو څومره قربانۍ وکړي نن موږ څومره دین خو د هغوی مو زمونږ هم د جنت له هغوی هم دی موږ به هم ځو دوزخ نه هغوی هم امان غوښتلي موږ هم ته امان غواړو د قبر او د آخرت په لاره هغوی هم تللي دي موږ هم پرې ور روان یو دا زموږ دپاره یو نقشه ده یو نمونه د قرآن شریف کې الله ذکر کړی ده دین دپاره به محنت کوو کوشش به کوو معمولي اوبو کې به دا نه ډوبو او د الله ذوالجلال د حکم پوره اتباع به کوو فرمانبرداري به کوو او دغه صحابه کرامو په نقش قدم به مونږ کوشش کوو چې په هغې مونږه سفر وکړو په هغې مونږ مزل وکړو الله دې زمونږ د نبي علیه السلام تابعداري نصیب کړي د ربیع الاول مبارکه میاشت هغه روانه ده او غالبا چې د راتلونکې ګل په ورځ 12 د ربیع الاول راځي نو انشاءالله چې آینده جمعه کې درته د حضور پاک متعلق دا خو تفسیرات خو ما تېر ربیع الاول نه شروع کړی دی خو دې سره مناسب چې سویه به درته بیان کړم البته دا خبره ذهن کې واچوئ چې د نبی علیه السلام د پیدایش میاشتم ده د هغې د وفات میاشتم ده د هغې د هجرت میاشتم ده نو چې دومره عظیم واقعات په کوم میاشت کې شوي نو هغې ته د برکت میاشت وایي نو د برکت میاشت ته نو به پکار دي چې موږ په دې میاشت کې هر وخت د درود شریف دپاره څه خاص دغه نشته د جمعې د ورځې درود شریف فضیلت زیات راغلی دی د جمعې د ورځې او نور خاص په احادیثو کې د میاشتو متعلق ذکر نشته چې دې میاشت کې درود شریف زیات فضیلت لري او دې کې کم لري خو بیا هم چونکې د حضور پاک د ولادت مبارک میاشت ده او د هغې د وفات هم ده د هجرت هم ده نو لږ مهرباني کوئ درود شریف پکې زیات وایي په دې نیت نه چې د الله د طرف نو د پیغمبر د طرف نه ماته حکم دی چې دې میاشت کې زیات وایي بل دا دی چې صدقه او خیرات دپاره څه خاص ورځ په شریعت کې نشته چې په دې ورځ به زه خیرات کوم او په دې به نه کوم نو په دې نیت خیرات کول په ربیع الاول په 12مه چې دا ماته خدای ویلي دي چې وکړه یا ماته پیغمبر ویلي دي چې وکړه یا صحابه وکړي دي نو داسې نشته داسې تخصیص د ورځې په شریعت کې نشته او که یو سړی وایي چې نه خو یو مبارکه میاشت ده او د چا پلار مړي او هغه میاشت راشي نو خلک وایي ورګه یاره پلار ورته رایاد شي یو خیرات وکړي د حضور پاک د وفات میاشت ده نو چې راشي نبي علیه السلام سړي ته مخکې شي نو لږ خیرات وکړي صدقه وکړي نو بیا خیر دی که یو سړی کوي نو داسې مه کوئ چې ګنې خامخا به زه دې کې کوم که مې ونه کړه زه به ګناهګار شم یا دا د صحابو طریقه ده یا د تابعینو طریقه ده یا د ائمه مجتهدینو طریقه ده یا موږ ته پیغمبر علیه السلام ویلي چې پکې وکړه که دې ونه کړه ګناهګار به شي دا طریقه نشته او اسې خیرات که کوئ نو دې میاشت کې سړي ته هر وخت کې حضور پاک سړي ته رامخکې وي او دې کې لږ زیات رامخکې شي نو ښه ده چې سړی صدقه وکړي خیرات وکړي درود شریف ووایي نفل وکړي دې کې به انشاءالله موږ له خدای اجر او فایده راکړي بعضې ملګري د جومات په پوړو باندې چپل او سپلې اږدي او ټولې پوړې یې ګیرې کړې وي څوک بره نه شي ختلی څوک پرې راونه غورځېږي دا خبره ټیک ده تاسو دا مهرباني کوئ چې دا سپلې په دې پوړو باندې میږدئ خلکو ته لاره بنده شي نو بیا بره څوک نه شي ختلی نو دا داسې مخې ته خیر سپلې ځان ته صف نه مخې ته کېښودل دا اږدی نو اسانه وي یو ملګری دی هغه د مونږ دا کیسټ حبیب الله نومې دی هغه مور بیماره ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي دا بل ملګری څه مشکلات دي ورته الله دې مشکلات په خیر باندې بدل کړي او موبایل باندې ایڈوانس کې پیسې راغوښتل څنګه دي خیر دی لیکن څه بدیت نشته او دا څه میلمانۍ د سوات څه پریشاني ده الله دې پریشانی په خوشحالو بدل کړي او 12 د ربیع الاول کې پیدایش د نبی علیہ السلام راجح دار یا اتم دی یا نه هم دی او په 12 کې بعض حضرات وایي چې وفات د نبی علیہ السلام شوی دی د بچو لپاره دعا غواړي ورنه کمله صالحه بچي ورکی